په خیبر کې جرګه رابلل سوې ده. د دې جرګې د ناکامۍ دپاره، د دې جرګې د درولو دپاره ریاست هر رنګه کوشش کړی دی. اسټبلیشمنټ د هرې خوا لګیا دی. دا ملګري وهي ټکوي، ټنټونه یې په بار بار وسوځل، حملې باندې کوي او اوس یې سم د جرګې له میدانه د جنګ میدان جوړ کړی دی. هلته مورچې جوړې کړي، ملګري ځای په ځای په 3 MPO کې، څوک یې په 4 شیډول 4 کې اچولي دي او عام په نورو سیاسي ګوندونو په ملګرو باندې چاپې وایي، ملګري یې نیولي دي، کورو بېعزتیانې کوي. نو داسې جرګه پښتانه د خپل قام، د خپل وطن د مسلو د حل دپاره راغواړي. ریاست باید د مظلومو خلکو لارې ونه نیسي، باید د اواز بندولو کوشش ونه کړي. ولې چې څومره هم اواز بندېږي هغومره دا اواز په زور باندې راوچتېږي. مظلم قامونه هغه رنګه زور باندې خپل اواز بیا دنیا ته رسوي. نو موږ ملګري چې څوک هم دي یا سیاست کوي دغه کوي، باید موږ پر امن پاتې سو او ریاست چې یو نوې لوبه روانه کړې ده او دلته په وطن کې یو بل حالاتو ته د دوی اراده ده، باید موږ خپل وطن جنګ ته نه واچوو، باید موږ خپل وطن بیا اور ته نه واچوو. نو موږ به هر قدم په پام اخلو، په فکر به یې اخلو او د ریاست چې کومې ارادې دي هغه کې به دوی کامیابۍ ته نه پرېږدو. مننه.